استاد اسماعیلیون لیکلي له دې څو ورځو راهیسې ټول ملت د زابلي ماشوم په درد او مرګ وکړې ده. چا دعاګانې وکړې، چا ژړاوې وکړې او چا د تدبیر لمنه ونیوه. عملا لاس په کار شول، څه یې چې په وس و هغه یې ترسره کړل، خو ډېرو دعاو او ډېرو هڅو بیا هم د تقدیر لوری بدل نه کړی شو. د حیدر د کیسې عاطفي اړخ د یوسف علیه السلام داستان ته ورته و. د حیدر چیغې او ساندې د ښکلي یوسف د چیغو درد ته نږدې وي. هلته هم یو یعقوب پر خپل یوسف ډېر وژړل او هغه درد بیا د تاریخ د تلپاتې حافظې نه هیریدونکې برخه شوه. دلته هم یو یعقوب د خپل حیدر د ژغورنې لپاره ډېره هڅه وکړه، خو کله چې بري ته ونه رسید نو حیدري کوکې له خولې ووتې. خپله ژړا یې کنټرول نه کړای شوه. عاطفې پر ټولو شیانو غلبه وکړه. د جنګ د ډګر یو ستر جنګیالی چې ډېر مړي او ټپیان به یې له سترګو تیر شوي وي، ډېر مړي به یې پر خپلو اوږو وړي وي، د خپل او مقابل لوري دواړه مړي به یې کتلي وي، خو کیدای شي استقامت یې دومره و چې اوښکې له سترګو نه وي بهیدلي. خو دلته یې چې ژړا ټینګه نه شوه، دا د حیدر د معصومانه عاطفې د درد فوران و چې یو فولادي انسان یې په ژړا کړ. د حیدر د ژوند پیښه که څه هم ډېره دردونکې وه، خو زموږ مظلوم ملت یې پر ځان راټول کړ. دې ژوره ساه کې د حیدر تصویر په حقیقت کې د ټول ملت د نږدې نیمې پېړۍ د ژوند تصویر دی. که ملت د حیدر په تصویر کې خپل انځور نه لیدلی نو دومره یې ورته نه ژړل. د حیدر د ژوند د وروستیو سلګیو دردونکي انځور دا پیغام ټولې دنیا ته ورسوه چې افغان ولس څومره محروم، مظلوم او محکوم دی، چې د څو ورځو په بهیر کې هم د عصري وسایلو د نشتونوالي له امله د یو ماشوم ژوند نشي ژغورل کېدی. اوس باید د دنیا او عقبا عالمان د علمونو د انډول په باب هم دقیق فکر وکړي چې څه شی دنیا کې په کار دي او څه شی په آخرت کې. د حیدر له چیغو او خپلو بېوسیو ژور عبرت اخیستل پکار دي. د دې حقیقت درک کول هم ضروري دي چې موږ باید د چا انساني عاطفه او ژور درد د هغه او خپل ځان له سیاسي لیدلورو او تګلورو سره غوټه نه کړو. د مثبت انساني کار د رد لپاره شل سنجول شوي او ناسنجول شوي دلایلونه ونه پلټو. په تېره بیا متضاد سیاسي اشخاص او په اصطلاح لیکوال چې هره عاطفي او انساني موضوع له خپل سیاسي فکر سره غوټه کوي او له همغې منفي زاویې ورته ګوري، هغه هم په داسې حال کې چې د هیڅ ډول صداقت څرک پکې نه وي. ولس او تاریخ د اوسنیو پخوانیو چارواکو ټول اعمال څاري. ضرور نه ده چې سپاهي خپله صفایي په خپله وړاندې کړي. ولس پخواني چارواکي هم ښه کتلي او اوسني هم ښه ګوري. ښه کار دی که هر چا له خوا په هر زمان او مکان کې ترسره شي. د اوسنیو چارواکو سره د خپل اختلاف د ښکاره کولو لپاره نور ډېر ځایونه شته، خو په دې عاطفي کار کې غندنه پر خپلې عقدې یو ډول اعتراف دی. په زابل کې له حیدر جان سره د هر دولتي او نادولتي چارواکي خواخوږي د هغه د ژغورنې په کار کې د هغوی هڅه تر ډېره حده پورې یو بشري او عاطفي موضوع وه، نه سیاسي. خو که سیاستوال هم له ولس سره په دې ډول درد او غم کې شریک شي کور یې ودان. زما په نظر عاطفه تر سیاست زلزله اوچته ده. خدای جل جلاله دې ټول هغو کسانو ته چې د حیدر ژغورنې په کار کې هڅې وکړې اجرونه حیدر ته د جنتونه او ځورېدلې کورنۍ ته خدای د زړه تسکین او جمیل صبر ورکړي او زموږ ټول ملت دې نور د دې اوږدې غمیزې له ژورې ساه څخه په خپل فضل او کرم را بهر کړي. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.